ډیر کار ته تاسو عزتمند ګورئ یو سړی وي زه منځم کوم او بیا هم زما دعا نه قبلیږي او فلانې کار نه کیږي نو هغه داسې کاري چې دا دعا نه قبلېدل د یو بل بد عمل نتیجه که ته وایې چې مثلا اوس خو ما 4 میاشتې لګولي دي او ما مدرسه کې تعلیم حاصل کړی دی او زه خو په جومات کې اعتکافونه کوم نو هغه دور چې کم د اعتکافونو او د تبلیغ او د هغه نه مخکې و هغه هم شمارلی کېږي د الله په دربار کې که نه تا خو هغه کیسه لا نه ده صفا کړې ټیک ده اوس خو ښه شوی لکه تاسو ګورئ نه عزتمندو یو انسان کې یو وایرس موجود دی ډاکټر ورته وایي هلکه تا کې دا فلانې وایرس موجود دی هغه وایي زه خو ټیک ټاک یم مونځ لزم لوبه کولی شم هر څه کولی شم ډاکټر ورته وایي دا به یو ځل تا دپاره ناسور شي ټیک ده اوس کمزوری دی خو د دې خیال وساته وایي زه زما خو نه مې په سر درد راځي نه مې په خپو درد راځي نه مې روټۍ کمه کړې ده او روټۍ اوس د هغې نه زیاته خورم او ته به تا کې چل دی خو ډاکټر خو هغه خپل علم ته ګوري نو دقه شان یو ځل چې کله بوډا شي بیا هغه بیماري راوپارېږي ځکه الله په بدن کې طاقتونه پیدا کړي د بیمارۍ مخالف قوت مدافعت نو هغه چې کله ستا کمزوری شي بیا هغه وایرس او هغه بیماري په تا حمله وکړي نو بیا دې داسې ځای ته ورسوي چې ټول عمر په کټ پروت دی کاش چې دا ډاکټر خبره مې منلی وي دقه شان عزتمندو چې کله انسان کې د زوړ ګناه وایرس موجود دی او دا نیکیانې کوي د نیکیانو دته ثواب هم میلاویږي دته د هغه سکون هم میلاویږي خو یو زوړ وایرس په دې کې موجود دی او دا د هغې نه توبه نه وباسي یا یې کړی دی د هغه انسان نه معافي نه غواړي دقه وایرس یو ځل سره د منځونو نه بیا تا خراب کړي د بوډا خو هم سترګې که نه د بوډا هم لاسونه وي خو هغه وایرس ته د ټینګې نه دقه شان عزتمندو په نیکعمله انسان باندې زړه ګناه اثر کوي دا پروت لکه یو ځای دی مثلا اور لګېدلی دی او هغه اور ټول خلک راجمع شو هغه ټول اور یې مړ کړو اخره کې یو ماشوم رالی او دې خلکو ته وایي چې هلته لاندې په هغه ایرو کې یو سپرغۍ پاتې ده سپرغۍ وړوکې شان د اور بسر کې ته وایي یو لږ شان اور پاتې دی او ایسا مړه یو دومره یو ذره به څه وکړي ټول اور موږ مړ کړو غم مه کوه اوس هېڅ هم نشته دی نو دا خبره د دې ټولو عقلمندو غلطه ده د هغه ماشوم خبره صحیح ده هم د دې یو سپرغۍ نه اورونه بلیږي اور چې بلیږي د یو تیلي نه بلیږي که نه او ځنګلونه په ځان سره بیا وسوځئ نو دوی هوښیارانو له پکار دا دي چې واپس راشي او د دې ماشوم خبره ومني او دغه یو سپرغۍ مړه کړي او ختمې کړي ګینې کیدی شي دا یو سپرغۍ بیا دومره نقصان وکړي چې دا مخکیني د غټو لمبو دومره نقصان نه دی کړی دغه شان عزتمندو د زړو ګناهونو نه هم توبه وباسئ الله وایي دا څومره فسادونه چې تاسو ته ظاهریږي په دې ځمکه باندې دي او که په لمده او په سمندرونو کې دي دا د انسانانو د لاسونو د عملونو د وجې دي څنګه چې یو انسان ته زخم ورسیږي او د بدن درد کوي دغه شان چې یو سړي ته څوک کنځلي وکړي هم د په سر درد کیږي دا عزتمندو دا شان چې یو انسان ته معده کې تکلیف وي نو هم په د باندې بوج راځي خو چې کله انسان یو تاوان وکړي هم په د بوج راځي حالانکه تاوان داسې یو عمل دی چې یو هوا شان ده بظاهر ستا جسم کې زخم نشته خو بیا هم تکلیف درکوي دقه شان مثال د دین د نه کولو دی یا دین په غلطه طریقه کولو دی هغه موږ ته نه ښکاري چې د دې د وجې نه به انسان باندې څنګه بوج راځي نو موږ یو چې یو سړی ستا پلار ته کنځل وکړي نو د څه کړي چې ستا دماغ خراب شي او تم بیا اړتو پړتو او ګډې وډې وې وایي کنځل یې وکړې که نه نو موږ یو کنځلې سي وایي دا ښه کار نه دی که نه نو موږ وایو دین نه کول دا ښه کار دی که بد کار وایي چې دا هم ښه کار نه دی نو څنګه چې هغه ښه کار نه دی انسان ته تکلیف ورکوي دقه شان الله رب العزت روحاني اعمالو کې هم دا تاثیر خیری چې دا کله بد اعمال کیږي روحاني بد اعمال هغه انسان ته تکلیف ورکوي او چې کله روحاني نیک اعمال کیږي دا انسان ته فایده او خوشحالي ورکوي څنګه ورکوي داسې ورکوي لکه یو سړي ته ته وایې ما ته دعا وکړه او هغه تا ته دعا وکړي او ته خوشحاله شي نو ته تاله څه شی درکړه هېڅ هم نه دي درکړي او د دې باوجود ته خوشحاله شوې یو انسان تا ته خوږه خبره وکړي ستا په بدن باندې حالانکه ته ډېر پریشان یې ستا په
چهره باندې رونق راشي. ولې راشي؟ هلکه څه یې درکړه؟ وایي یار خوږه خبره یې راته وکړله. نو یو خوږه خبره سره څه چلو شو؟ وایي دا خو خوږه خبره ښه کاري او په ښه کار باندې انسان خوشحالیږي او هغه ته فایده ورکوي. دقه شان دا نیک اعمال هم خواږه کارونه دي، دا ښه کارونه دي. دقه شان دا هم د انسان په زندګۍ کې فایدې راولي، د انسان په زندګۍ کې خوشحالي راولي او د انسان په جسم کې هم ترقی راولي. تا ته چې ډاکټر وایي ټینشن مه کوه، ټینشن خو څه بیماري نه ده او د ټولو نه غټه بیماري ده. یعنی مطلب معده دې ټیک ده، د اندامونه دې ټول ټیک دي، اصل وهم دې اغستی دی. وایي ټینشن او ډپریشن مه کوه ګینې خراب به شي. څه به خراب شم؟ وایي د دې د وجې باندې بلډ پریشر هم جوړ شي او شوګر به هم دي شي او ټولې بیمارۍ به د باندې وکړي. جي دا ټینشن څه ته وایي؟ وایي دا هېڅ ته هم نه وایي خو بیا هم هرزه دي. دا ته چې دا غمونه کې دقه دي که نه؟ نو که تاسو د هغه نه تپوس کوئ چې دا ټینشن څنګه شوګر راولي؟ شوګر خو چیني سره راځي. خدای دې غرب کا او الله دې ستا اصلاح وکړي. نو تاسو په دې څیز نه پوهېږئ. تا ته موږ د میډیکل کتابونه ووایو دا نفسیاتي خبرې دي، دا ښکاري په سترګو نه خو د انسان په بدن کې اثر کوي. دقه شان عزتمندو دینی اعمال هم دي. یو سړی کوي که ما یو څو مونځونه قضا کړه نو څه چلو شو؟ نو موږ یو که یو څو کنځلې چې درته یو سړی وکړي نو بیا ولې غوسه کېږي؟ ټول عمر کې درته چا کنځلې نه دي کړي، خو چې یو څو کسان درته کنځلې وکړي بیا غوسې. دقه شان عزتمندو چې یو څو کنځلې انسان طبیعت خرابوي نو یو څو ځل مونځونه نه کول دام بد عمل دی، دام د انسان په زندګۍ باندې اثر گزاري. او دا شان عزتمندو چې یو سړي لطیفه او خوږه خبره په تا باندې اثر کوي نو 2 رکعاته مونځ د دې نه زیات اثر لري. زکات ورکول د دې نه زیات اثر لري. حج کول د دې نه زیات اثر لري. ځکه الله رب العزت دا اعمال د روحاني دپاره روحاني غذا جوړه کړې ده، د روح دپاره یې غذا جوړه کړې. نو دې وجې نه عزتمندو چې کله هم تاسو نیک عمل کوئ دا په 2 اصل مقصد دا چې په دې باندې زما آخرت جوړیږي او الله خوشحالیږي. مقصد دا دی. او دویم پکې دا په دې باندې زما د بدن ضروریات هم پوره کیږي او زما بدن به پې خوشحالي، زه به د ټینشن نه محفوظ یم. د قرنګې چې کله بد عمل کوئ 2 سوچونه کوئ. یو دا دی چې په دې باندې زما جهنم جوړیږي، دویم دا چې په دې باندې زما الله ناراضه کیږي، او دریم چې دا زما د بدن زه ډېر زیات شوقیم او عاشق یم دا بدن دې پې خرابیږي. نو دې وجې نه عزتمندو چې کله یو نیک عمل ته انسان ته بیان شي په هغې څه نه څه عمل کول پکار دي. کله یو بد عمل انسان ته مذمت او عذاب بیان شي د هغې نه د بچ کېدلو کوشش کول پکار